د کابل ښار لویدیځ په ډولۍ دښته کې د برېښنايي انرژۍ پراختیا مهمه او بنسټیزه پروژه. د افغانستان برېښنا شرکت له لوري د کابل ښار لویدیځ په ډولۍ دښته کې د برېښنايي انرژۍ ویش پراختیا مهمه پروژه د بشپړېدو په حال کې ده. دلته نږدې 4 کیلومترو د برېښنايي انرژۍ د لیږد په مخه نوې شبکه غځول کیږي چې په ترڅ کې یې 12 متره پایې د برېښنا لیږد موزي اړوند انسلیټرونه او براکټونه د ټاکل شویو تخنیکي معیارونو له مخې نصبیږي. ټاکل شوی چې د 10 کاري ورځو په دوام د دې پروژې چارې بشپړې شي. د افغانستان برېښنا اړوند ټولې پروژې په مالی بوج خپله د برېښنا او په کاري پرسونل مسلکي پرسونل د برېښنا باندې مخ ته ځي چې فعلا دلته تقریبا موږ په حدود د 15 نفرو کې مسلکي پرسونل په کار باندې بوختلی او موږ کوشش کوو چې دا پروژه په حدود د 10 ورځو کې حد اکثر تکمیل کړو او دا بهربردارۍ ته وسپارو. د پروژې چارو په دوام تر نیم کیلومتر پورې د هغې پخوانۍ غځول شوې شبکې مسیر تغیر پیدا کړی چې د سیمې اوسیدونکو له کورونو څخه تېرېده او د احتمالي خطرونو سره سره د خوندیتوب او ساتنې له ننګونو سره مل وه. د دې نوې غځېدونکې شبکې له فعالېدو سره به د په ډولۍ دښته کې د نویو ښارګوټو د پراختیا سره هممهاله د دې فرصت رامنځته شي چې تر 8000 نویو پیرودونکو ته د برېښنايي انرژۍ ورسیږي. د کابل برېښنا ریاست اړوند شپږم جکشن مسؤلین وایي چې د یادې پروژې په بشپړېدو سره به د اضافه بارۍ ګڼې ستونزې په بنسټیز ډول حل شي. په دغو لاین کې بیټ 15 د بوتخاک د دغو اضافه بارۍ هم ورسره ختمیږي چې په دې کې تقریبا 15 برجه دي. یا د پروژې د نږدې 4 میلیونه افغانیو په ټولیز لګښت د افغانستان برېښنا شرکت مسلکي او تخنیکي کارکوونکو پر مټ بشپړېږي چې د برېښنا شبکې معیاري کولو، خدمتونو پراختیا او د ښاري او نیمه ښاري سیمو لپاره د ډاډمنې برېښنا تامین کې مهمه ونډه پوره کوي. این پروژه عامل فعال در حدود 4 کیلومتر تمدید میشه. انشالله به واقعی در بستر کوشش و تلاش شب روزی همکارای تکنیکی ما و بخشای عملیاتی ما و جکشن مربوطه انشالله به دایم تمام میشه. دشت پادولر که شما میبینید جدید التشکیل است. اکثر خانه ها از نور برق مستفید نیستند. با تمدید از این لاین در آینده میشه که دشت پادولر از نور برق مستفید شوند. د پټولۍ دښتې پروژه د برېښنايي انرژۍ د پراختیا او تخنیکي ظرفیت لوړوي په برخه کې د افغانستان برېښنا شرکت د ژمنو په دوام یوه اساسي او بنسټیزه هڅه ده چې مخه یې د دوامدارې برېښنا رسونې تامین، د برېښنا شبکې ثبات او نویو پیرودونکو لپاره د لومړي ځل لپاره د برېښنايي انرژۍ رسول دي.